مریضان داري پراته دي سره پلار یې مریض دی ولاکه دا اوس هم د خوراکي نه د دوا او د دې هېڅ شی لا کېږي په پور په دار مې ژوند دی 40-40 په یاد دي د دوکاندارانو قرضداره یم چې ځینې راوړم یې بیا هم درکوم یې بیا ځینې راوړم بیا درکوم 7 کاله دا انجلۍ کېږي 15 کاله دا هلک کېږي یعنې 7 کاله ته په کړاو کې والا خو عیال دی څه وکړم نو ډېر کړاوونه ډېر دردونه لري ولې نه لري دا عیال درد ډېر دی یو نه دی 2 دانې دي بیخي افسوس دی راباندې ډاکټرانو ته ولاړ کړم داسې تداوي خو مې نه ده کړې ډاکټر صاحب دغه اعصابو ډاکټر ته مې بوتله هغه راته ویل دا ډېرې پیسې پر لګېږي د دې تداوي په خارجو په دې ځایو کې کېږي نو د خارجو د دې وسې موږ نه لرو په ده به څه جوړوي دغه مې د کور مسؤلیت دی دا به څه شي د مشر دا به مکتب وایي په دې چې بې سواده پرېږدم یو مکتب په وایم یو درس په وایم آیا کې کار ته مزدورۍ ته ودرم مزدوري کمه ده چې اوس کېږي څه شي په وکړم دا خو نه د مزدورۍ دی نه د خوارۍ دی دا د دیني کې دوکانګۍ مې دلته ورته راایستلی هغه مې پیسې نه درلودې هغه اوس بېرته پټ ودرېدی د ده وسې زه نه لرم چې دا دوکان ورډکم دا دوکان که ډک شي بیا چلیږي بالا خو یو 100 روپۍ داسې کوه خو نه کېږي نو د دوی پمپر زه 2 دانې دواړه پمپر غواړي د صابون غواړي ولاکه هغه د اوس یې کالي دغونه پراته دي چې زه د دغه پیسې نه زه دوی صابون کالي په پرېوړم پرون مې د سر شامپو ولاکه درلوده د دې لاسونه دا دي لګېدلي د دغه دوا زه نه لرم چې زه داسې خورین دي ټینګ یې نیسي 2 لاسونه نیسي ما د مؤمنان سره کومک وکړي غمخوري یې وکړي د دغه نه شریک چې زما ګزاره پکې د فقر او د ګدا او د دې سره وګرځېږم چې نن یې ته ولاړ نن دې ته ولاړ بغاري و چې غاړې ما د مؤمنان پر قراره سي ما لور بیخي ډېره سخته په عذاب وه قبض وه ما د دوا پیسې نه درلود چې زه وځم زه دوا ورته راوړم دا بغاري مې ځوروي ډېر چې دوی داسې پراته یي بغاري شی راسه غواړي او زما څه نه یي دغه مې ځوروي یخ یې کېږي د یخ شی زه نه لرم دغه هلک مې د لاسونه چونیا نیولي چې اوس خو ژمی را روان دی اوس خو دا یخ دی دا خو شی غواړي بوټي بخاري غواړي په ډبو خو نه کړي چې زه ژمی په ډبو تېر کړم په روژ کال د ډبې ورسره پټ کړي دا ټپونه یې تر دا اوسه د نجلۍ ټپونه نه دي جوړ سوي چې ما ډبه ورسره پټه کړې هغه دې پښې پسې نیولې هغه کباب سول بخاري نه لرو اشپزخانې ته ښه ولاکه نه ګاز په ډبه کې لرو ښه نه ولاکه په کور کې غوړي لرو نه ولاکه وړه لرو ا دې وړو خونه هم درښیم مرسمر د وړو ګونې ورته راغله چې دغه نه شی پرون دا اوس ته راغلې ما چادري کړې زه دلته د همسایګانو سم یو سړی کوروي ما ماښام ته خوراکه راوړه 15 زما کوچنیان دي یو زه یم یم خاوند کور کې خو د دې کوشش مو کړی ما چې د خاوند شکر هم دی تور ژړی هم د اعصابو تکلیف هم لري د دې کوشش مو کړی چې دوی موږ پر کار مسلط کړو خو کار نشي دی کولی ګورځي شکر یې پورته سي هلته پروت وي بېسته دی موږ پسې ورسو یا مثال د اعصابو دغه دوا خوري د دې نه چې د اعصابو دوا وخوري پروت وي بیده د دې نه چې د خپل کار ته ولاړ سي خو د کار دغه نشي کولی چې کار مو خاوند کولی سو بیا شو نو کار نشته کار نه دی د کار وکړي ولاړ سي کار مو ورته نیولی دی پر کار مو مسلطه کړی دی خو هغه مریض دی د ده دوکانو د ګورو څه پوښتنه وکړه 11 ماش د برق بلا باندې راغلی چې دا ډبې په تودومه د غون د برق بلا باندې راغلی د قرضدار د سرای د کرایې د غونه قرضه د قدرمن ورونو خویندو د خور دردونه تاسو واورېدل دومره وخت چې موږ دلته ناست دواړه ماشومان چغې وهي دا 40 ساعته همدغسې په چیغو دي همداسې په دردونو کې دي 7 کاله کېږي د دې ماشومان په دې حالت دي دوی د دوا او درملنې وس نه لري دا خور هم انسان ژوند لري راځئ چې د دوی ژوند وژغورو ژمی ګرم کور ته دا مریضان دي موږ تاسو باندې حق لري مور یادونه وکړه چې دوی ته زه بوشکې کې اوبه ګرموم هغه ورته ږدم چې کله د مریضانو پښې پرې ولګي هغه تڼاکې شي هغه پوستکې واچي خوړین شي نو که چېرته موږ دوی ته د ژمي د لرګیو د بخارۍ بندوبست وکړو نو انشاءالله ماشومان به راحت کې وي هیله کوم چې خور غږ م اورېدلی او د دوی دغه دردونو ته رسیدګي وشي کولی دوی دپاره یې دغلته یو دوکانک غوندې جوړ کړی و 2 مریضان ورته پراته دي د کور نفقه ټوله د دوی په غاړه وه نو زه باوري یم انشاءالله چې د 100 نه تر 10,000 افغانیو پورې چې مونږ پانګونه وکړو په دې باندې دې کور انشاءالله تعالی یو څه اندازه مونږ په پښو باندې درولی شو نو هیله مې ده چې دا ورورک ته
پیسې ولېږئ او دوکانه کورته ډک کړو. السلام علیکم ورحمة الله. لا يعلمها إلا الله لا يعلمها إلا الله لا يعلمها إلا الله.